د پاکستان په افغانستان حملې او د اسرایلو په ایران حملې نږدې یو شان منطق یا دلیل په بنیاد روانې دي. پاکستان وایي چې په افغانستان کې ترهګر پټي او له هغه ځایه په پاکستان حملې کوي، د پاکستانیانو وینه بهي. اسرائیل هم داسې وایي چې ایران چې دی هغه اسرائیل تباه کول غواړي او داسې وسله جوړول غواړي چې هغه اسرائیل له منځه یوسي او اسرائیل ته خطر ورپېښ دی. پاکستان البته دا دواړه یو شان یو قدر مشترک دی، بې مثل قدر مشترک دی، خو پاکستان البته د اسرائیل دغه دریځ ناسمه بولي او نن که تاسو کتلی وي نو د ایران د آیت الله خمیني صاحب، د احمد نژاد صاحب او د نورو پوځي او غیر پوځي مشرانو وژل کېدو وروسته ډېرې غټې مظاهرې په پاکستان کې شوې دي. د ملګرو ملتونو دفتر په سکردو کې سوځول شوی دی، په اسلام آباد کې مظاهرې شوي دي او په کراچۍ کې خو نږدې تر 32 پورې خلک هم د مظاهرو په وخت هغه وخت ووژل شو کله چې هغو د امریکې په کونسلګرۍ حمله وکړه. لږ په جوره د دې خبرې یعنی د خبرونه چې دي د هغې جاج واغستل شي نو ډېر زیات مماثلت دی او ډېر زیات اهداف یو شان ښکاري، خو دا په ایران کې په منځني ختیځ کې دا هر څه څومره خطرناکه لوبه جوړولی شي او په سیمه کې په افغانستان کې د دې نه وروستو پاکستان چې دا څه وکړل پاکستان ته څه ورپېښېدی شي. تاسو اوس که وګورئ لږ د دې دواړو خبرو جایزه واخلو، په داسې حال کې چې دا وایم دا د اوس بیا خبر راغی چې پاکستان په افغانستان کې هم دا اوس نه نږدې یو ساعت مخکې خبر راغی چې په کابل ښار کې د درنو چاودنو غږونه اورېدل شوي دي او ډزې هم روانې دي او دا 13 ورځې راسې دا خبر روانه ده. په دې باندې چې زه لږ دا ووایم چې پاکستان داسې ولې وایي، پاکستان څه کول غواړي، افغانان څه وایي، طالبان څه وایي، طالبان او افغانان د پاکستان په هکله څه خیال لري او دغه شان ایرانیان د اسرائیل په هکله څه خیال لري، په دې باندې چې بحث وشي. لږ دا شمېرې ووایم. پاکستان اوس داسې وایي چې په دې اوسنۍ جګړه کې نږدې پاکستان خیال دا دی چې دوی د تقریبا د 300 نه زیات طالب وسلوال وژلي دي. قسم طالبان دا وایي چې دوی عام وګړي ښځې ماشومان وژلي دي او دا دعوه چې دی کوي نو دی کې پاکستان دا وایي چې د هغو پوستې هم نیولي دي. طالبان په ځواب کې وایي چې پاکستاني پوځیان یې د 50 نه زیات وژلي د هغو پوستې نیولي دي. خو زه دا دعوه د چا غټه ده او د چا کمه ده په دې بحث نه کوم. دا د پاکستان له طرف ته چې خبر دی په دې کې او د 300 کسانو وژل کېدو دعوه یې کړې ده. اسرائیل وایي چې د دوی او د امریکې په حملو کې د احمد نژاد، آیت الله خمیني او نورو پوځي مشرانو په ګډون نږدې 200 نه زیات خلک دی وژلی دی. اوس دا جګړه هم په حیرانونکې توګه باندې په 2 مختلفو سیمو کې په یو وخت شروع شوه. البته د پاکستان د ریسک لږ داسې وویل شي چې د کې حقیقت څه دی نو هغه وایي چې د 2021 وروسته چې کله افغان طالبان په واک کې راغلل پاکستان روغه غوښته خو دی ټي ټي پي ته ځای ورکړه. اوس د پاکستان دریځ دا دی چې دی بیا سوال وکړه، منت یې وکړه، زارۍ وکړې، ننوات یې ورولېږلې او معلومات یې ورکړل خو طالبانو نه منله. اسرائیل هم دغه شانتې وایي چې په تېرو 60 کالو کې دی بیا منت زارۍ وکړې، خبرې وکړې، مذاکرات یې وکړل، ډیپلوماسي نه کار واخیسته خو ایرانیانو نه منله. دواړه یو شان خبره کوي. دواړه یو شان بیا څه وکړل چې پاکستان وایي د دې صبر تمام شو، په نړیوال ډګر باندې بیا نړیوالو سره دا خبره وکړه، اخر مجبور شو چې د خپلو پوځیانو د خپل ولس د خوندي ساتلو په خاطر دوی په افغانستان کې حملې شروع کړې. اسرائیل هم داسې وایي چې د دوی وګړي وژل شو د حماس په حملو کې، ځکه دی په غزې حملې شروع کړې، په حزب الله حملې شروع کړې، ایران د دې مرسته کوله نو ځکه د ایران باندې حملې هم دی جایزه ګڼله. پاکستان کلیم دا دی چې ټي ټي پي د هلته افغانستان، طالبان وایي چې ټي ټي پي نشته دی او د افغانستان خاوره چا خلاف نه استعمالېږي. دغه شان اسرائیل وایي چې په حماس او حزب الله چې دغه د ایران لخوا کومک کېږي، ایران وایي چې دی داسې نه کوي او دوی سره کوم ثبوت وړاندې کړي. ځینې په نړیوال ډګر باندې هم د پاکستان اسرائیل په دغه تصور باندې یو شمېر پوښتنې چې دي راپورته کېږي او هغې ته په دې نظر کتل کېږي چې دا دواړه هیوادونه چې دي دراصل په ایران کې اسرائیل د خپلې خوښې حکومت غواړي او په افغانستان کې پاکستان د خپلې خوښې حکومت غواړي. مثال په توګه پاکستان طالبانو دا وایي چې تاسو یا موږ سره شئ یا بیا
زموږ د مخالفینو سره شي. مخالفین دی ټي ټي پی ته وایي او ټي ټي پی باندې تور داري چې دا فتنه الخوارج دی او د هندوستان په لمس دا کار کوي. نو لومړی پوښتنه خلک دا کوي چې که هندوستان په لمس دا کار کوي، پاکستان په دې پوښ یقین لري، نو بیا خو لومړی اصلي دښمن چې دغه سره جنگ پکار دی. څوک چې دا کار کوي خو هندوستان سره د جنگ نه کوي. او دویمه خبره دا کوي چې د معنی څه ده. نو که معنی په خپل سره کوشش کوي چې ولټي د دې په ځای کې د پاکستاني مولیانو، جرنیلانو، سیاستمدارانو او خبريالانو خبرو ته وګورئ، نو اوس کې هغې کې اکثر یو ټکي ډېر لیدل کېږي. ما په خپله څو مرکې وکړې د مذهبي مشرانو سره، نو هغو پکې یو ټکي دا ویلو چې افغان طالبان د احمد شاه ابدالي نوسي دي، افغانان د احمد شاه ابدالي نوسي دي، نو دوی د سومنات د اولاد سره څرنګه د یاري کوي. هغه سومنات چې افغانانو ټوټې ټوټې کړی وو، یعنی پیغور ورته کوي. د دې معنی بیا چې کله غور پې کېږي نو دا غوښتل کېږي چې تاسې د پاکستان سره دوستي وکړئ، د پاکستان په خوښه چې پاکستان درته څه وایي چېرې د هندوستان سره تعلق مه ساته نو مه ساته، او د پلانکي سره تعلق مه ساته نو مه ساته، د هغو په خوښه ژوند تېرول. دا دغه شان تصور چې دی هغه د اسرائیل د ایران په هکله هم دی، چېرې یو داسې حکومت هلته راشي چې هغه د اسرائیل سره انډیوالي وساتي او اسرائیل ته د ګواښ او خطر نه وي. نو دې دواړو خبرونو کې د حد نه زیات مماثلت دی. او دې کې دا ټکې که څوک ووایي چېرې دا سم دي که غلط دي، دې نه پرته دا زه یوازې خبرونه درته وایم، تشریح درته نه کوم، یعنی مماثلت باندې زما فوکس زیات دی. اوس کېدای شي څه شي، یعنی په دې پاکستان د دې پاکستان چې داسې وایي او پاکستان چې حملې وکړي، پاکستان څه د لاسه ورکړل. یعنی په افغانستان کې یو څه سوچ دا موجود وو چې د ګاونډیانو سره ښه تعلق پکار دی، ډیپلوماټیک یا سفارتي اړیکې پکار دي او تجارت پکار دی او ورورولي پکار ده. خو د دې حملو وروسته اوس په افغانستان کې چې کوم تصور دی، عمومي تصور دی، هغه د طالبانو خدا دی چې طالبان دا وایي چېرې دوی اوس د پاکستان سره د سیاست او د ډیپلوماسي په ژبه باندې به نوره خبره نه کوي، ځکه چې دوی پې حملې کوي. نو لازمه ده افغان طالبان وایي موږ به د خپلې خاورې دفاع کوو، په جواب کې به غچ اخلو. ولس څه وایي؟ اب ولس کې درې قسمه افغانستان کې اوس ډېر ژور احساسات دي. پخوا که لږ ډېر پکې داسې میانه تصور لیدل کېده، خو اوس په عمومي توګه باندې ملي احساسات د پاکستان په ضد ډېر سخت دریځ باندې اډانه دي. مثال په توګه د حامد کرزي صاحب سیاسي مشر دی، پخوانی ولسمشر جو بیان که تاسې واورئ، نو هغوی چې د افغانستان د حریم د بېعبري کېدو په جواب کې تمام ملت چې دی افغانان یو دي، او اکثر هغه خلک هم زه بینم د پاکستان حملو ته اوس په دې سخت نظر ګوري چې هغه د طالبانو مخالفین دي، هغه وایي چې د افغانستان په خاوره تېری چې دی دا د منلو وړ نه دی. البته ځینې خلک دا خبره هم کوي چې دې سره ویره دا ده چې دا جګړه به پراخه شي او د پراخې جګړې په نتیجه کې ډېر زیات تاوانونه، نقصانونه، ناروغۍ چې دي، مشکلات چې دغه بسې واقع کېږي. خو د افغانستان په ملي ابرو باندې یا د افغانستان د عزت په قیمت باندې ځینې بیا دا هم وایي چې دوی د مشکلاتو ته تیار دي او باید چې افغانان دا په نظر کې وساتي. اوس اسرائیل چې کوم دی، اسرائیل څه ترلاسه کولی شي؟ آیا ایرانیان به د اسرائیل د خوښې یو مشر په واک کې راولي؟ صدر ټرمپ وایي چې دوی داسې تمه کوي، داسې به وشي. خو د ایرانیانو چې کوم شورا ده د سپریم لیډر یا د رهبر اعلی د انتخاب، هغې کې اوس هم ډېر زاړه پالي مذهبي مشران دي، او هغه اوس هم دا فکر کوي چې د ایران چې په کومه طریقه سره حملې پې وشوې، زیان ورسېده، مشکلات ورسېوا شو، نو هغه به په آینده کې په ممکنه توګه کله دا تاریخ نه دی پاتې شوی د ایران چې هغه د چا د خوښې یا د ګوډاګي په توګه باندې ژوند تیر کړی وي. نو پاکستان هم ځان ته د دې خبرو په رڼا کې شاید په مستقبل کې مشکلات ورسېوا کړل. په خپله پاکستانیانو جرنیلانو څو ځله دا خبره کړې ده چې پاکستانیان که دا کار کوي او دا د اګریشن تصور چې دی داسې واقعېږي، د هر بنیاد باندې چې وي، که هغه د ټي ټي پي بنیاد دی، که بل بنیاد دی، که بله پلمه ده. خو افغانان چې دي هغه په تېرو 40 کالو کې تاوانونه خو ډېر کړي دي، اقتصادي توګه باندې هم، په مالي توګه باندې هم کاروبارونه نه دي شوي، پرمختګونه نه دي شوي. البته یو زغم هغو چې کم تیر که په دې جګړو کې، نو هغه وایي چې یو جګړه باید بل هم زغم تیر کړو مونږ، او همیشه لپاره دا جګړې ختم شي، او همیشه لپاره بیا دی څوک کم
او کمتر ونه ګڼي لکه د روس، لکه د ناټو، لکه د پاکستان، باید یوازې یو ځل په اوچت سر په غړېدلو سترګو او په هسکه غړۍ د دنیا ته ور ثابته کړي چې دوی د خپلې خاورې د دفاع چل زده دی، سفارت هم زده دی. نو په افغانانو کې البته دا خبره د هغو نه هېرېدل چې پاکستان ور باندې جازونو جازونو بمبارۍ کولې، په ممکنه توګه جګړه به ختمه شي او د جګړې په هدف چې کوم دی تر څه حده پورې کېدی شي هغه پاکستان ترلاسه هم کړي، خو افغانان په ممکنه توګه د هغو نسلونو دا خبره یاد به لري. دغه شان ایرانیان به هم دا په تاریخ کې یاد لري چې د ایرانیانو مشر چې دی هغه په خپل کور کې وژل شو، د پاسداران انقلاب مشرانو وژل شو، پخوانی ولسمشر وژل شو، ولسونو وژل شو. قسم ایران په هکله کوم تصور چې د پاکستان دی، یعنی پاکستان دا وایي چې دوی د افغانستان سره دښمني نه لري، د افغان ولس سره دښمني نه لري، بلکې د افغانستان ولس خواهش مطابق د مقبوضه رژیم خلاف دا کار کوي. دغه شان اسرائیل هم وایي چې دوی د ایران خلاف نه دي، د ایران د ولس خلاف نه دي، د ایران د تاریخ خلاف نه دي، د ایران د تهذیب خلاف نه دي، بلکې د اوسني په هغو باندې قبضهګر اخوندي رژیم چې دی د هغې خلاف دی او دوی غواړي چې ایرانیان د هغې نه ازادي ترلاسه کړي. یعنی دا د اسرائیل دعوه ده. دغه شان دعوه پاکستان هم کوي. پاکستان تاسو پوځیان که اورېدلي وي نو هغه وایي چې دی د افغانانو د خواهش مطابق د هغو سره په دې اوسنۍ وضع کې د طالب چې قبضه کړې ده د دې رژیم خلاف دی. خو په 13 کالو کې دا بدلون څنګه راغی، دا طالبان د دوی نه مرور څنګه شو، په حقیقت کې یا مرور شوي هم دي که نه دي مرور شوي، دا یو غټ بنیادي پوښتنه ده. د دې پوښتنې لا جواب سم نه دی لټول شوی یا لټول ګران دي. خو حقیقت دا دی چې پاکستان 4 کاله مخکې د طالبانو پر اتک باندې د جمهوریت په سقوط باندې خوشحاله و. دا خوشحالۍ اظهار چې دی که تاسو ووینئ دا د پاکستان په مطبوعاتو کې اوس هم که ګوګل کړی شي نو پیدا کېږي. د پاکستان دغه وخت وزیر اعظم عمران خان ویلو چې د غلامۍ زنځیرونه مات شو. د پاکستان د پوځ د استخباراتو ادارې مشر جنرال فیض حمید په کابل کې د چایو پیاله څښلې وه، غټ هر چاته یاده ده. د پاکستان له اوسني دفاع وزیر چې دی د ویلو چې خدای پاک د هغو سره دی، وسله د امریکایانو سره ده. او په 13 یا 50 کالو تاریخ کې تاسو اکثر دا لیدلي وي چې د افغانانو د روس خلاف جګړې ته یا د امریکا خلاف جګړې ته جهاد او مقدسه جګړه ویله. اوس پاکستان البته دا وایي چې دا مقدسه جګړه نه ده، دا فتنه ده، دا فساد په الارض دی یا په ځمکې په سر فساد دی، او دوی دا تصور وړاندې کوي چې د دې فتنې او د دې فساد د ځمکې په سر ختمول چې دي د پاکستان ذمهواري ده. خو ځینې څېړونکو سره چې زه خبرې کوم نو هغه دا وایي چې یاره که دې ته پاکستان جهاد مقدس جنګ ویلو د روس خلاف او د امریکا خلاف، نو څرنګه دا په یو شپه کې اوس خلک په دې یقین وکړي چې دا د مقدس جنګ په ځای باندې اوس د فتنې جنګ دی. یعنی دا یقین پاکستان داسې کوم ثبوت، یعنی ولې خلک د پاکستان دې خبرې ته غوږ ونیسي. څېړونکي وایي چې پاکستان پخوا داسې ویل اوس داسې وایي، پخوا هم سم و اوس هم سم دی، پخوا قسم نه و نو اوس مطلب دا دی پخوا قسم نو اوس، یعنی پخوا که مقدسه جنګ و نو اوس فتنه څنګه شوه. دا بنیادي پوښتنې دي. ننني پروګرام کې خو ما په دې باندې ډېر تمرکز ونه کړ چې د مړو یا د ژوندیو یا د تکلیفاتو، البته دا یو پرتله زه فکر کوم چې ډیره مهمه وه چې وشي. اوس په دې کې دا رای قایمول یا د نظر ورکول یا دې ته ښه بد ویل، د دې خبرو پر رڼا کې دا هر څوک حق لري چې په خپل انداز کې دې ته پام وکړي. زما په دې کې د اوپینین یا د رای ورکولو نه ډډه شعوري توګه وکړله چې واضح معلومات در خپاره کړمه، او دا معلومات ډېر ژور هم کیدی شي، ډېر اوږده هم کیدی شي، ډېر پراخ هم کیدی شي. خو زما کوشش دا چې لږ په مختصر انداز کې تاسو ته دا معلومات درکړم چې د پاکستان په افغانستان باندې د حملو او د اسرائیل په ایران باندې د حملو ترشا تصورات نږدې یو شان دي او یو شان اراده هم شاید لري دواړه هیوادونه. ګورو چې د دې جګړو د دواړو جګړو انجام څه کیدی شي. هر څه چې وي ایرانیان به شاید دا نشي هیرولی چې د هغو په ځمکه حمله شوې وه، داسې حمله شوې وه چې په کې د هغو مشران وژل شوي. همدغه شان افغانان به هم په مودو په خپل پاکستاني جرنیلان داسې وایي چې دا خبره تل یاد ساتي چې پاکستان چې دی هغه د جټ جازونو بمبارۍ کړې وې په کابل باندې، په خوست، په پکتیا، په کندهار او په افغانستان کې ځای په ځای.